د اسلامي امارت واکمنۍ د جمهوریت یو چارواکی تختولی. د جمهوریت چارواکی د نوموړې واکمنۍ غړو ولې اختطاف کړی؟ بلخوا په کندوز کې د دغه واکمنۍ د ځواکونو لخوا خطرناک برید شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د جمهوریت د چارواکي تختونې خبر لرو، خو پیل پر کندوز کوو. طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې یې 2 غله وژلي دي، خو د دغو 2 وژل شوو کسانو له ډلې د یو د کورنۍ غړي له نوم ښودنې پرته یې زاویې رسنۍ ته ویلي چې خدای نظر د طالبانو د لیکو غړی و او یادونه کوي چې هغوی په خپل منځي لفظي شخړه کې د خپلو نورو ملګرو لخوا وژل شوي او نوم پرې د غلو ایښودل شوی دی. خدای نظر د چاردرې ولسوالۍ د اخشاخ کلی او بل ملګری یې د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی و. خپلو ملګرو ووژل او پر رسمي خبرپاڼه کې یې هغوی غله معرفي کړل. دا دواړه له کلونو د طالبانو غړي پاتې شوي. دغه څرګندونې داسې مهال راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو غلاو په ګڼو پیښو کې بیرته طالب جنګیالیو ته ګوته نیول کیږي. زاویې رسنۍ ته د یو وژل شوي جنګیالي انځور هم رسیدلی دی. په جمهوریت دولت کې د هلمند د سنګین ولسوال روح الله اسکزی له تېرې یوې اونۍ راهیسې طالبانو وړی او کورنۍ ترې حال احوال نه لري. د نوموړي یو کلیوال زاویې رسنۍ ته ویلي ولسوال د پخوانۍ دندې د ترسرولو له وجې نیول شوی او د طالبانو له ځینو غړو څخه یې معلومات ترلاسه کړي چې هغه شکنجه شوی هم دی. طالبان چې په دې وروستیو کې د دوی خلاف ځینو تحرکاتو ورخطا کړي، نو دوی هم د پخوانیو نظامیانو او چارواکو د وژلو، نیولو او تښتونو لړۍ چټکه کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.